فقهای کرامو چې د تهجد لمانځه لپاره کم غوره وخت ذکر کړی هغه دا دی چې د شپې تر نیمایي وروسته د تهجد لمونځ وکولی شي، یعنی چې کله شپه نیمایي ته ورسېږي د هغه وروسته دې د تهجد لمونځ وکړي. خو که یو څوک به د دې څخه مخکې د تهجدو په نیت باندې لمونځ کوي نو هم الله رب العالمین ورته د تهجد ثواب ورکوي. او دلته اوس یو مسله یاد وساتئ، هغه ځوانان چې هغه د شپې تر ډیره کار کوي یا په خارجي مملکتونو کې دي یا په یو بل شي باندې څوک مشغوله وي، نو هغه د شپې تر نیمۍ پورې کار وکړي لیکن اوده نسي، نو هغه هم د تهجد لمونځ کولی شي. دا د سرو زرو مسله ده. په دې خاطر ډیری ځوانان داسې چې هغه وایي خوب مو نه یې کړی نو د تهجد لمونځ صحت نه لري. نو صحیح مسله دا ده چې خوب د تهجد لمانځه لپاره شرط نه دی. که تا خوب نه یې کړی دا خوب څخه مخکې د شپې په نیمۍ کې د تهجد لمونځ وکړې الله رب العالمین د تهجد لمانځه ثواب درکوي. خو لیکن یاد وساتئ چې افضله طریقه دا ده چې کله خوب وسي د خوب څخه وروسته بیا د تهجد لمونځ وسي. سنت طریقه هم دا ده، فضیلت او ثواب هم په دې کې ډیر دی، خو لیکن بیا هم چې خوب ونسي ثواب یې ستا، ثواب لري او صحت هم لري. تاسې د اسلامي پوښتنو جوابونکی مفتي حكيم الله صابر الحنفي صاحب.